الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې څوارلسم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو لویه معجزه چې د په ژوند کې پیښه شوه د معراج واقعې ته موږ تقریبا داسې نسبتا نه ډېره لنډه وه نه ډېره اوږده وه اشاره مو ورته وکړه او د هغې تقریبا هغه مهم اړخونه چې کوم یو په هغې باندې بحث وکړې او هغه م وړاندې کړه. اوس پنځلسم درس چې کوم یو دی په دې کې به انشاءالله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم متباقي دا چې که 12 کال باندې دا شوی دی نو د 12 او 14 کال په د منځ کې چې کوم یو واقعات شوي دي واقعاتو به انشاءالله موږ اشاره کوو ورته او هغه به وایو. موږ مخکې یو خبره په غالبا 14 درس کې موږ کړې وه چې د هجرت په د نبوت په 11 کال باندې په عقبه کې او په مینا کې د مینا د حج مناسکو کې چې خلک راغلي و رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق او حضرت علی او حضرت زید بن حارثه په ملګرتیا باندې ته لاړه مینا ته او د حجاجو سره ملاقاتونه وکړه. ډېرو حجاجو سره ولیدل ورسره خبرې ورسره وکړې خو صرف د عقبه په منطقه کې چې دا کوم یو د مکې نه سړی اول ننوځي هغه ته مینا ته په دې ځای کې یو ګرځنې غوندې دلته عقبه دلته اوس یو مسجد شته د هماغه ځای کې مسجد عقبه په نامه باندې یادېږي. نو په دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شپږو کسانو چې کوم یو د مدینې منورې د خزرج د قبیلې خلک وو دا راغلي وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لیدل وشو او د لیدل نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته دعوت ورکړ او د دعوت په نتیجه کې د شپږو بختورو او نیکو صالحو انسانانو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او د ایمان نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وعده ورکړه چې انشاءالله مونږ چې دا څه خبرې تاسو مونږ ته وکړې دا خبرې مونږ انشاءالله په مدینه کې خلکو ته ورسو. هلته به مونږ د توحید رسالت او د معاد چې د دین بنیاد په د 3 خبرو باندې ولاړ دی دا به خلکو ته وکړو. خلک به توحید ته وغواړو او د رسالت اقرار به ترې واخلو او د آخرت مسائل به ورته وکړو او تر دې وخته څه کافي مقدار قرآن عظیم شان هم نازل شوی و د هغې نه چې څه دوی کیدای شوه لږ برخې واخیسته خو احکام خو صرف 2 لمونځونه یو سهار یو مازدیګر لمونځ بل لمونځ داسې نه وو دا 2 لمونځونه او څه اخلاقي مسایل یا عقیدوي مسایل چې کوم یو هغې ورته ویلې او د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځي او دوی راغله خپلو کورونو ته خلک چې کله مراسم مناسک د حج خلاص بس بیرته واپس لاړ او په مدینه منوره کې هلته د دعوت او تبلیغ شروع کړې. نو دا 11 کال و. پسې 12 کال هغې په 12 کال کې چې کله د حج موسم شو مخکې دا خبره که خیال کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو طالب صاحب او د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د وفات نه بعد د ورځې ګرځېدل ډېر کم کړه یعنې دل بالکل ډېر ضرورت به چې نه و د کور نه بهر نه وتلو. نو معمولا به د حج موسم به چې کله راغی نو بیا به د خپلو ملګرو په ملګرتیا حضرت زید بن حارثه او حضرت علي کرم ابوبکر صدیق نور صحابه کرام به ځان سره ملګري کړي او د شپې به وتلو ځکه شپې تیارې پته نه لګي نو زه به تلو چې څوک چېرته خلک ناست وو د هغوی سره ملاقات کولو خبرې به سره کولې او دعوت به وړاندې کړو. نو که چا منلو که نه منلو خو په د 11 کال کې د شپږو کسانو خو دا ومنلو او بل تعهد او عهد یې وکړ او ویل چې موږ بالکل مدینې ته چې لاړو هلته به انشاءالله دعوت کوو دا دعوت سلسله به وړاندې بیایو.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راغی. نو 12 کال چې کله شول 12 کال کې عیناً شرایط همغسې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات وخت په کور کې تېرولو او که کله ملاقات هم کېدلو چا سره نو هغه په پټه باندې روان و، ډېر ښکاره مسایل پکې دې کې نه وه. په دغه وخت کې چې کله د حج موسم راغی بیا د 12 کال نو هغه کسان چې تېر کال راغلي وو او ایمان یې راوړی و هغوی د ځان سره څه نور کسان هم راوسته، 12 کسان ټول برابر شو. شپږ هغه وه نور یې ځان سره راوسته، 6 او 12 برابر شو. د 12 کسان شو نو دوی مکې ته راغله او حج مراسم ټول خلاص کړل، مناسک خلاص شو، عرفات خلاص شو، د مینا شپې ورځې هم خلاص دي. اخره شپه چې کله دوی د تګ سبا د تګ پروګرام نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احوال ولېږلو چې موږ راغلي یو او چیرې به ګورو. هغه ورته وایي چې همغه پروسه کال چې تاسو کسان خو هسې هم بلد دي همغه ځای کې به انشاءالله د شپې ناوخته سره وګورو چې هغه امن حالت دي. نو شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی او 12 کسان صحابه کرام چې کوم یو د مدینې نه ایمان یې راوړی او راغلي و دام راغله په عقبه کې سره کېناسته او هلته یو بیعت وشو. بیعت داسې لاس په رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي ورکولو، بیا به په څه خبرو باندې تعهد او هغه بیا ترنه اخیستلو. نو دې ته ویل کېږي بیعت عقبه اوله، اول د بیعت عقبې اول بیعت دا دی. هغه 11 کال کې چې کوم 6 کسانو سره ملاقات شو د هغوی سره بیعت نه و شوی، هلته بیعت نه دی شوی، بلکې صرف ایمان یې راوړو خلکو او تعهد یې وکړي چې موږ به زو دا کار به کوو. خو 12 کال کې باقاعده د بیعت وشو او د بیعت کې په 6 خبرو باندې بیعت وشو او دا 6 خبرې په سوره الممتحنه کې، الممتحنه په 28 سپاره کې یو سورت دی الممتحنه، او دې الممتحنه کې د 6 خبرو ته هلته اشاره شوې ده. خو دا د بیعت نساء په نامه یادېږي. دا بیعت نساء دا معنی چې ښځو نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه 6 تعهد اخیستو د 6 خبرو. همدغه 6 خبرې مخکې په بیعت عقبه کې اول اولا کې د مسلمانانو د نارینه‌وو دا خبرې تعهد اخیستل شوی. نو هلته راځي چې که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جاءک المؤمنون چې کله تاسو ته مؤمنان راشي یبایعونک تا سره د بیعت کوي نو ته به دغه خبرې ته هغه اخلي. اوله خبره ده الله تشرک بالله شیئا، چې د الله سره به شرک نه کوي، الله تشرک بالله شیئا. اوله خبره دا شوه. بل به دا ده چې دوی به دروغ نه وایي، دوی به غلا نه کوي، دوی به بهتان نه تړي، اولاد به خپل نه وژني او په نیکو په خو معروفو کارونو کې باید د ما اطاعت کوي. دا 6 خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابو نه د بیعت په شکل او تعهد په شکل واخیستې چې بس موږ او تاسو به دغه کارونه کوي. ابتدایي دین ابتدایي حالت کې و، خو په دې وخت کې یو تغییر پکې راغلی و چې د بیعت کې دې وخت کې نو 15 لمونځونه شوي وو، ځکه دا د غنا د معراج د واقع نه وروسته دا بیعت شوی ده. نو ځکه په دې کې 15 لمونځونو خبره ده. نو بس بیا دا صحابه کرامو 12 کسان دوی سره وکتل. نو دلته د صحابه کرامو یو وړاندیز وکړ، پیشنهاد وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې رسول الله ته په مکه کې اوسېږي او موږ په مدینه کې اوسېږو، فاصله هم ډېره زیاته ده، لار کې خطر هم دی، شل مصیبتونه دي، تکلیفونه دي، موږ هم غیر د حج نه نشو راتلی، یو کال بل کال چې راځو نو موږ څه یاد کړو په یو شپه کې یو ساعت 2 ساعته ملاقات دي. نو که تاسو یو مهرباني وکړئ او موږ باندې هغه وکړئ فضل وکړي، هغه دا چې موږ ته یو استاد یو معلم او امام داسې څوک راکړي چې هلته موږ امامت ته وکړي، دعوت ته وکړي، موږ ته دا تر اوسه چې څومره احکام او قرآن عظیم شان نازل شوی دی درس و تدریس هم وکړي نو دا به ډېر ښه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ومنله چې بس صحیح ده تاسو لاړ شئ، زه به انشاءالله سړی درلېږم. نو د بخاري حدیث دا دی د بخاري شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه وروسته مصعب بن عمیر رضی الله عنه چې د لومړنیو مسلمانانو د جملو نه یو دویم دا و چې دا څونه قرآن عظیم شان چې تر اوسه نازل شوی دا تقریبا اکثره د حفظ او په شیانو پوهېدلو، ځکه روزانه خبره لمونځونو وختونه ورته معلوم و، ټول اخلاقي حالات او عقیدوي او دا فکري او دا ټول مسایل ورته معلوم و. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه یې تعین کړ او ورته ویل چې ته لاړ شه.
او دویم سړی چې دغه بخاري حدیث کې هم دی کې راغلی عبدالله بن مکتوم دی هم ویل چې زه نو ته به لاړ شې ته به هلته امامت کې دم چې څومره قرآن عظیم شان نازل شو د حفظ کړی و نور خو دی بېچاره په سترګو باندې ړوند و خو د امامت دپاره به معمولا رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله سفر ته تلو نو عبدالله بن مکتوم بیا په مدینه کې امام په حیث باندې پرېښولو نو دی هم ورسره ولېږلو دا بخاري شریف کې حدیث دی چې لومړني کسانو چې مدینې منورې ته تشریف راوړلو هغه مصعب بن عمیر رضی الله عنه او عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه دا دوه کسان مکې هغه ته راغله مدینې منورې ته راغله او د هغې نه وروسته بیا په 14 کال چې کله هغه وشو نو دا 11 کال کې شپږو کسان ایمان راوړل خو بیعت ونه شو په 12 کال باندې 12 کسان راغله او 12 کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره باقاعده یا په سره رسمي بیعت وشو د شپږو خبره باندې او بیا هغوی درخواست او وړاندیز وکړ یو استاد یو معلم یو داعی او د امام نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت او د تعلیم او دغه لپاره حضرت مصعب بن عمیر تعیین کړ او د امامت لپاره عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه ته وظیفه ورکړه چې لاړ شي ته هلته امامت کوي نو دا دواړه کسان لاړ بیا دوی هلته کار شروع کړ باقاعده عبدالله مصعب بن عمیر رضی الله عبدالله بن مکتوم خو امامت کولو مصعب بن عمیر رضی الله چې کوم یو هغه به د خلکو سره ملاقاتونه کول د خلکو سره به کېناستلو پاڅېدلو هر چاته به دعوت ورکولو د ده دا یو کلن وخت کې چې د 12 کې راغلی او تر 14 د حج تر موسمه پورې تر دې وخته پورې د دومره کار وکړ په مداخل د مدینه کې چې تقریبا فکر وکړه چې داسې کور پاتې شوی نه و د انصارو د اوس د خزرج چې هغې کې یو یا دوه یا درې مسلمان شوي دي بلکې حتی زیات کسان مسلمانان شو هلته داسې 300 او 350 400 ته په یو کال کې تقریبا د مسلمانانو تعداد ورسېدلو بیا به د اسعد بن زراره رضی الله عنه چې هغه اول بیعت کې موجود و د په کور کې به اوسېدلو د په دیره کې بیا به دی ورسره ملګری شو نن دلته ورځه نن دلته ورځه داسې به دوی به باقاعده ګرځېده په خلکو باندې حتی دوی په دې یو کال کې دومره وکړه چې بنو عبد الاشحل په نامه چې د سعد بن معاذ رضی الله عنه قوم و دې سردار حضرت سعد بن معاذ دا مسلمان شو نو چې دا مسلمان شو نو د ټول قوم د ځان سره مسلمان کړ یعنی مکمله د قبیله چې کوم یو د قبیله ټول اسلام راوړلو سر یو سړی پکې اسیرم په نامه یادلو چې هغه د احد په غزا کې به ایمان یې راوړو بیا هملته شهید هم شو په هغه کې صرف ایمان یې راوړو او منډه کړه جنگ ته په جنگ کې ایسته شهید شو یو لمونځ یې ماته حدیث شریف کې چې یو سجده هم نه وکړی دی سړي نو د پاتې شو د ایمان په هغې وخت کې رانو ټول راوړلو دا قوم ټول مسلمان شو نو دلته یعنې تاسو فکر وکړئ چې د یو قبیلې او قوم یو مشر سردار ایمان راوړي دا څونه غره خبره نو دوی چې کله دا 14 کال کې باقاعده ډېر کسان مسلمانان شو نو چې کله د حج موسم راغی نو دوی مسلمانان سره پټ کېناسته په خپلو منځونو کې چې دا خو ډېر مشکلات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د دشمنانو په منځ کې دی هر وخت دې خطر شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت ورسي او تکلیف ورته ورسي اوس دعوت هم هلته نشي کولی نو د ضرورت څه دی چې هلته یو نو که موږ داسې وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایو دعوت ورکړو چې تاسو باقاعده بس بیخي راشئ دلته هغه ته مدینې منورې ته تشریف راوړئ هجرت وکړئ دلته به مونږ بالکل تاسو تر شا ولاړ یو او ستاسو نه دفاع کوو دا خبره سره په مدینه منوره کې غوټه کړه خو یو بل ته وویل چې ګوره دا خبره به ډېره پټه ساتئ ځکه چې موږ سره په دې سفر کې مشرکین هم یو ځای دي هغې تر اوسه ایمان نه و راوړی هغه خلک هم حج ته ځي نو داسې نه چې دا خبره د تګ نه مخکې افشا شي نو دا خبره بالکل پټه وساتئ چې کله هلته لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړو ویې منله سیدک ویې نه منله هسې به پټه خبره نو دوی راغله تقریبا 1500 کسان د مدینې منورې نه 1500 شاوخوا لاندې باندې دا مکې ته راغله د حج د مراسمو په خاطر باندې د حج مراسمو نه مخکې چې د حاجیان راځي حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه د مدینې نه مکې ته راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکمل راپور وړاندې کړ چې په دې یو کال کې چې زه لاړم څونه کار شوی د څونه مسلمان څه پلان کې دا چې څه د پیژندل ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قصې وکړې ورته ویل چې داسې او وفد پلاوی را روان دی غټ او هغه به ستا سره انشاءالله ملاقات کوي او د هغوی سره بیا تفصیلي خبره به هلته بیا سره تاسو وکړئ نو او دوی پروګرام داسې لري چې تا ته د هجرت دعوت درکړي چې ته د دې ځای نه لاړ شه مدینې منورې ته دا خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړې بله ورځ 1500 کسان چې 72 کسان پکې مسلمانان وو دا څو چې بیعت ته راتله
او دوه په دې کې زنانه وي او دا نور نارینه وو. نو دوی راغله د مشرکین طبیعي خبره د ډېر وخت 400 کسان به دوی دا 2 کسان برابرېدل. نو دا راغله مکې معظمې ته، عرفات او طوافونه او هر څه خلاص شو، مناسک د مینا. اخر شپه چې کله سبا د خلک ځي، معمولا 14مه ورځ چې کله تیر شي نو بیا څوک په 14مه ورځ ځي، څوک په 15مه ورځ باندې ځي. هلته فرق لري ځکه مینا کې چې کوم یو شپې دي دا بعضې 3 تېري بعضې 4 تېري 14مه پورې، نو هغه فرق لري یو ورځ کې. خو دا 14 نه تقریبا حرکت شروع کېږي او خلک ځي. یو خو دا د تیارو مسله ده نن سبا چې تیارې چا ټیکټ مخکې وروسته وي نو هغه څه وخت پاتې کېږي، خو هغه برابر هغه د ټیکټ خبرې کنې نور مراسم مکمل ختم شي نو په 14 باندې معمولا خلک راځي. نو په آخر شپه باندې چې کله سبا ته دوی تګ و، دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورولېږلو چې مونږ خو راغلي یو نو ملاقات به چیرې کوو. هغه ورته چې په روس کال چې کوم کسان تاسو کې دي هغوی یا ځای لیدلی همغه ځای ته بیا راشو، خو لږ احتیاط به کوئ. هغه دا چې داسې وخت کې به تاسو راځئ چې ستاسو ملګري مشرکین چې کوم یو دي هغوی چې ویده شي تاسو به خیمو کې ورسره پرېوځئ. چې کله هغه شو داسې جوابي چې یا د څه په نامه به ورو یو راوکشېږئ، بس دې ځای ته به ځان راورسوئ. نو مسلمانانو صحابه کرام همداسې وکړه چې کله شپه شوه نو ټول خلکو سرونه کېښودل، بس څوک ویده و څوک ویښ و. د شپې خو طبیعي خبره ده د خلک جوابي چې ته قضا حاجت ته کله جګېږي نو څه خاص خبره خو نه وي، هر سړی د یوې خیمې نه 2 نفر وځي، څه خبره خاصه نه وي. نو دوی غلي راووته او بس هغه ځای چې کوم ځای په روسه کال پکې 12 کال باندې کوم بیعت شوی هغه ځای ته قواعد ته ځان راورسولو. نو ټول راپوره شو، دا 2 کسان 2 زنانه هم ورسره وې. نو په دې وخت کې چې دوی پوره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر راغی، خو دا ځل ورسره صرف حضرت عباس د کاکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا. دا سیرت کتابونو ټولو تقریبا دا خبره لیکلې چې حضرت عباس تر دې وخت ایمان نه راوړی، یعنی ایمان یې نه راوړی. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اوسه طبیعي خبره ده، د خاندان یو خبره دی هم ورسره راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه راغله، چې راغله نو خلک تیار ناست وو، ستړي مه شئ او خواره مه شئ، دا خبره وشوه سره. بیا خلک کېناسته ټول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کېناستو، حضرت عباس ودرېدل خبرو ته او خبرې وکړې چې ګورئ ای د خزرجو. نو دوی به د مدینې خلکو د ټول ته خزرج ویلی، که اوس و که خزرج و. مونږ یو سړی دی بل ولایت نه چې راشي ټول پر ځندې قنداریا راشي ټول ته قنداریا وایي. نو هغه کې خو الکوزیا او سدوزیا او پړانګزیا ډېر دي، خو مونږ هم تاسو په قنداري په نامه پېژنو. دوی هم بس ویل چې خزرج بس دغه خلک دي، نو خزرج په نامه ویل. او خزرج خو تاسو غواړئ چې دا زما وراره ځان سره بوځئ هلته، خو زه یو شرط لرم، هغه شرط دا دی که چېرته تاسو تر مرګه پورې د دې سړي نه دفاع کوئ نو بیا صحیح ده، زه هم په دې کې موافق یم، در سره بوځئ. خو داسې نه چې چا درته پښې ودربولې او تاسو اجرا شئ در وایخلې تسلیموي درته، نو بیا ضرورت نشته، ځکه دی دلته خاندان لري، کورنۍ لري. موږ په هر صورت د خپل ژوند په قیمت باندې د نه دفاع کوو، د خپل ژوند په قیمت د نه دفاع کوو. داسې نه ده چې دلته که دشمنان لري دا صحیح ده چې دلته دشمنان لري د وژلو هڅې څو ځلې شوي دي، خو موږ یې د تر شا ولاړ یو، موږ یې حمایت کوو. نو که تاسو یې دې تعهد راکوئ چې بالکل به تر مرګه پورې تاسو تر ژوند پورې مسؤل یې، چې مړه شوی بیا مسؤلیت نشته. نو که داسې تعهد راکوئ چې و تر آخره پورې د نه دفاع کوو نو بیا صحیح ده در سره بوځئ. او که چېرته دا نه وي نو بس هېڅ ضرورت نشته، بس دا خبره هم دلته سره فیصله کوي. نو انصارو ورته ویلې چې ستاسو شرط صحیح دی، دا خبره صحیح ده، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپله خبره وکړي چې هغه خپله څه فرمایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 خبرې ورته وکړې، عمده خبرې 2 وې. اوله خبره دا وه چې په سختۍ کې او په اسانتیا کې او په غریبۍ کې او په شتمنۍ کې، داسې نه چې غریب شوی بیا ما پرېږدی او چې شتمن وي بیا ما وایي چې مونږ یې منو، یا چې مالداره شوی بیا چې مونږ کار نه لرو. نه، که خوښي که خفګاني او که فقري او که شتمني، په دې دواړو حالاتو کې به تاسو ما خبره منئ او د ما دې خبره نه به سر نه غړوئ. دا یو خبره شو. دویم خبره دا ده لکه څنګه چې د خپلو اولادونو نه او د خپلو ښځو نه دفاع کوئ، دا طبیعي خبره ده، خلک انسانان دغه یي، نو دغسې به د ما نه هم دفاع کوئ. که دغه 2 خبرې تاسو منئ، یو دا چې په خوښۍ او په ناخوښۍ او په فقر او په شتمنۍ په دواړو حالتونو کې زما خبره منئ، زما اطاعت وکړئ. دویمه دا خبره ده لکه څنګه چې د خپلو اولادونو او د خپلو مالونو او د خپلو ښځو او د دوی نه تاسو دفاع کوئ، ما نه به دفاع کوئ. که دا 2 تاسو منئ بس بیا صحیح ده. او که نه کي هغې ورته بالکل
موږ ګوره د تورو په سوري کې رالوی شو، موږ دومره جنګونه په دې خپلو کې کړي سه، ډېر زیاتې ککرې یې الوځولې دي. دا عادي خبره ده. موږ ته جنګ بیخي داسې دی لکه د ماشومانو لوبه کول داسې یو شی موږ ته ښکاري. بالکل دې کې څه خبره نشته. په دې کې صحابه کرامو بیعت شروع کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به لاس په ورکولو او بیعت به کولو. په دغه خبرو دا دوه خبرو باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا دې باندې بیعت ورسره وکړه. نور خو دین خبره و، په دین باندې د حیث پیغمبر او من حیث رسول د خلکو منلی وه، په دې دوه خبرو بیعت وکړه. په دې وخت کې یو صحابي پورته شو ویل چې وګوره خلکو، دا تاسو چې کوم بیعت کوئ دا بیعت ګوره څه عادي خبره نه ده، دا د ټولو انسانانو سره د دشمنۍ اعلان دی، بلکې د انسانانو سره نه بلکې د جنیاتو سره، ځکه په جنیاتو کې کافران شته بلکې تر اوسه ټول د قرآن دي. نو که تاسو د ټولې دښمنۍ ته غاړه ورکولی شئ او هغه ورته کولی شئ نو بیا صحیح ده. او که اوس موږ ځان په دې باندې پوهېږي دا وړوکې خبره نه ده. ګوره دا به داسې مرګونه یي، محاصرې به یي، لوږې به یي، ټکې به یي، دا به ټول شیان راځي که د ټولو ته اوس تاسو داسې فکر وکړئ هسې یو ګپ شپ نه دی دا. بالکل دا ډېره عظیمه خبره ده چې د ټولو انسانانو د ټولو جنیاتو سره د دښمنۍ اعلان ده. دا خبره تاسو برداشت کولی شئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړئ، که نه بیا ضرورت څه دی چې اوس وچ په وچه بیعت کوئ بیا بله ورځ بیا تښتوئ چې دا خو نه کېږي. نو دا شی تاسو اوس وسنجوئ. ټول ورته وایي چې بالکل دا خبره سنجولې، په دې باندې فکر کړی، موږ د دښمنۍ ته آماده یو. یو بل صحابي پورته شو ورته وایي چې رسول الله موږ سره خو په مدینه کې یهود اوسېږي او د موږ او د یهودیانو ترمنځ طبیعي خبره ده، په یو ښار کې په یو کلي کې سره اوسېږو، نو راشه درشم شته، قرض او داد او معاملې او داسې کار هم روان دی سره، دوستیان هم دی و غم دی سره ناسته پاستم ده. نو طبیعي خبره دا ده چې مونږ کله ستا اطاعت او مننه وکړو ایمان او هلته دې راولو نو د یهود به موږ سره خامخا دښمني کوي او به مخالفت کېږي، ځکه مونږ به د هغوی په مخالف هغه کې ودرېږو. نو بیا به هغه زمونږ دوستي مونږ پرېږدو، دواړه نه کېږي. په یو هغه کې په یو موضوع کې دوه پښې نه ځایږي چې د هغوی سره موږ او تا سره موږ. دا ممکن نه ده چې ممکن نه ده. نو موږ به هغوی سره طبیعي خبره ده چې که دښمني ورسره نه کوو دا به بېله خبرې، خو دوستي خو نه شو کولی. نو دوستۍ نو خبره خلاصه شوه تره. نو بیا داسې ونه شي چې ته کله کامیاب شي مونږ به د یهودیانو سره په دښمنۍ اخته کې هغوی سره مونږ دوستي ختمه کړو، هغوی دوستي به د لاسه ورکړو او بیا به بله ورځ چې ته کامیاب شې بس پښې بس پکې کېسته به لاړ شي مکې ته یا بل ځای ته، نو بیا به مونږ ورته یوازې پرېږدې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګورې ستاسو وینه زما وینه ده، ستاسو ژوند زما ژوند دی او بالکل شریک. کوم ځای کې چې تاسو جنګ کوئ زه به هم کوم، چې کوم ځای چا سره صلح کوئ زه به هم کوم. بالکل مونږ تاسو داسې فکر وکړئ چې مونږ تاسو وینه سره شریکه ده. بالکل دې خبرې نه بالکل مطمئن اوسئ چې مونږ او تاسو سره یو وجود دی، یو ځان دی. نو بس دا خبرې تقریبا ټولې حل شوې. د 82 کسانو کې نارینه و ټولو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په لاس باندې بیعت ورکړي او اقرار وکړي، او زنانه و بیعت رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا و چې هغه به صرف په خوله باندې اقرار کول، لاس ورکول پکې نه و. حضرت عایشه رضی الله عنها روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم کومې نامحرمې ښځې ته بلې ښځې ته د بیعت په خاطر لاس نه دی ورکړی، بلکې لرې به ولاړ اقرار به ترې واخیستو بس بیعت به وشو. نو بیعت مکمل شو. بیعت کله مکمل شو تقریبا زیاتو ډېرو سیرت کتابونو دا هغه راخسته روایت راخسته ده چې دا بیعت کله ختم شو نو د غونډې په سر باندې یو چا چغه کړله چې وقریا شو تاسو په بسترو کې نوتی او بیغمه پراته خوبونه کوي او تاسو دشمن سره خلکو دلته د تاسو په خلاف باندې بیعت وکړي او تاسو په خلاف پلانونه جوړ کوي چغه کړه د غونډې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې فرمایله او ابلیس خبيثه زه خو به در روزګار شم بیا به سره ګورم او ته خو نن خو د کار خراب کې او شاید رسوا کې. نو صحابه کرام ته ورته ویل چې بس درځئ نور همداسې لاړ شي خیمو ته او بس چې څه شي ګنډه منډه در سره انداز شپه پیس پکې کې بس لاړ شي. دلته انصارو دلته پیشنهاد وکړي چې یا رسول الله که مونږ ته اجازه راکړې نو بس په دې خلکو حمله کوو. دلته ویل حملې ته ضرورت نشته، ما ته تر اوسه اجازه نشته، بس تاسو پیس پکې ګرځئ نو دلته څه کار هم دی. اوس خو خبره ده که افشاش وکړ چې تاسو ځئ مونږ او دوی سره په خپلو کې سره پوهېږو. نو بس دا اواز خلکو واورېدلو چې خلکو واورېدلو همدا شپه په شپه راورسېده. انصار چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت وشو او دا چغه وشوه نو بس خلک لاړه خیمو ته او چې څه ګنډه منډه غوټه موټه چې ورسره هغه شاته واچول ایسته روان شه نه په شپه حرکت وکړه. مشرکین چې کله د مکې مشرکین چې کله راغله
نو ورغله انصارو پنډغالي ته کوم ځای کې چې دوی هلته خو مینا ته که تاسو د خیره حج عمرې ته هلته لاړ شئ نو هلته به زیدار چې خپل ځای معلوم وي لکه اوس موږ افغانستان خلک چې په یو هوټل کې اوسي یا بل په بل داسې هغې وخت کې خو د هوټلونه نه وو ځای به معلوم وو یار سړي هغه ځای کې به یو ځای انتخاب هلته به خلک راتلل هماغه ځای کې به خپله خیمه یا که خیمه به وه که نه به هماغه ځای به د دوی خپل ډیره به په اصطلاح سره معلوم وو هغه ځای اوس هم د هر مملکت ځای معلوم دی چې دا د دې دغه ځینې معلوم دي نو دوی هم راغله هغه ځای کې چې ګنډې منډې وې دی واخیسته او همدې تیاره کې بس د سهار نه مخکې روان شو ایسته ووتل مشرکین راغلل ته د خلکو ته ورته ویل چې هغه موږ خبر شوي چې تاسو د دښمن سره تعهد کړی او تړونه مو کړی او دام کړی هغې ورته قسمونه وکړه چې هېڅ خبره نشته موږ بیخي نه او رښتیا یې بالکل دا بوی هم نه و اورېدلی دوی په بوی هم نه و پوه شوي دا نور خو لا څه کوي چې دوی د په خبره پوه شي هغوی قسمونه هغه ورته وکړه چې هېڅ هم نشته دلته نه چا دعات کړی نه چا سره یې بیعت کړی نه چا سره خبره شوې خو مونږ خو خبرېدو ته خو نه ده چې مونږ سرداران مشران خلک یو نو بل څوک دا کار کوي نه کشران څه حق لري چې دا کار وکړي هغې خو په دې هم چې کشران څه حق لري چې داسې یو غټه خبره چا ته هغه ورکوي نو هغې ورته چې بالکل داسې په دې مطمئن وه چې دا خبره بیخي نشته نو خلک بېرته واپس لاړه بس مطمئن شو چې د هغه مشران سرداران خو دوی پېژنده چې د مدینې سرداران څوک دي هغې ورته قسمونه وخوړه چې خبره نشته بیخي کوي موږ خامخا خبرېدلو داسې خبره نه ده شوې بیخي دا خلک یقین راغی چې بس صحیح ده چې نه ده شوې موږ څخه بېرته لاړو خو وروسته په دې متیقن شو چې دا کار شوی دی او دا بیعت شوی دی او خلک هم شپه په شپه وتلي نو بس بیا راغله بیا خلکو نه پوښتنه وکړه چې نه خبر خو دوی ته دا پته ولګېده چې ځینې خلک وختي په تیاره کې د دې منطقې نه وتلي دي نو شک یې راغی چې دغه وتلي کسان چې دي اصل هغه په اندوی کې ده خبره د اندوی سره ده نو شاته پسې منډې کړې خو لاره خو معلومه چې مدینې ته چې کوم لاره ځي خو هر چاته معلومه منډې په لاره کې خو صحابه کرام څه متفرق مخکې څه نیمایي کې څه بلکې آخر کې یو دوه صحابه کرام چې یو پکې حضرت سعد بن عباده د مدینې د خزرج د قوم سردار و سعد بن معاذ د اوس سردار و د اوس او د سعد بن عباده رضی الله عنه چې دا د خزرج د قبیلې هغه سردار او په دې بیعت کې دا شامل و نو د په ګیر کې بس وای تړلو هغه ځان سره روان کړو په لاره کې وهل ټکول ورکو مکې ته راوست دلته چې خلکو ولیدل چې دا پلان کې او خدای هم قرکه دا خو د خزرج د ټولې غټې او په مدینه کې غټه قبیله د انصارو چې خزرج و اوس کم و او خزرج غټه قبیله هم دا و قوي قبیله و نو ورته خدای هم تباه کړه دا خو پلان کې سړی نیولی دی که نه او دا خو مونږ هلته ځو راځو په دې لاره باندې دا خو مونږ سره ډېر هغه کوي او سعد بن عباده رضی الله عنه ډېر زیات سخي انسان و ډېر زیات حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې کله مهاجر لاړه نو د شپې به اویا کسان د ځان سره به ټول هغه به ورکول او حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات مالی مصارف چې کوم یو هغه سعد بن عباده ورکړ ډېر سخي سړی نو سخي سړی خو د هر ځای کې مشهوري دا خلکو چې خدای هم غرق خو سړی خو دې ولې دا خو دې مونږ او تاسو د فیصله سره ډوډۍ سړی دی هغه دسترخوان سړی هم دا دی هلته او تاسو دا کار کړی بس ته د څه خوښه کړه چې خوښه کړه هلته هغه صحابه کرام چې په لاره کې روانو خو څوک مخکې څوک وروسته څوک پته لګي چې یو سړی سفر چې کله هغوی پیاده وي طبیعي خبره ده د ستړی چې سړی یو کیني او شاته چې مخکې چې 100 کسانه وي داسې فکر کوي چې 1 کیلومتر فاصله یې نیولې څوک مخکې څوک وروسته خو وروسته د خلکو د شاته چې د سردار خبره خو لږ خو یو بل ته ویلې چې سعد بن عباده نه ښکاري څه شولو شانه پوښتنه تر اخر سر دنیا چې پوښتنه وکړه ویل چې درک نه لګي مونږ خو نه دی لیدلی دا شاته م راپسې نشته بس جمع شو چې راځئ پسې ځو دا خامخا څه خبره شوې ده شپې خو دوی خو هلته خبر شو په هغه ځای کې چې غونډۍ باندې چې شیطان چغه وکړه نو په دې چغه خو دوی خبر شوي دوی هم داسې دا غوږونه داسې بریده چې څه خبره خو به کېږي ځکه چې بس پوه شو چې ولا سړی لکه چې شاته طرف نه سړی ښکار کړی دی بس نیولی دی بس راوګرځېده چې کله راوګرځېده په دې وخت کې سعد بن عباده رضی الله عنه دې خلکو راخوشي کړی او نه راورسېده ورته څه خبره مونږ خو تا پسې تللي وو دغسې دې خنزیران خو ما پسې راورسېده او زه یې ونیولم زه یې بوتلم وهل ټکول یې م راکړل او بیا خو داسې خلکو زه وپېژندم وروسته چې وپېژنده بیا بېرته راخوشي کړم چې دا خو د مدینې سردار دی نو بېرته دوی هغه ته راغله مدینې منورې ته راغله نو په دې بیعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مدینې خلکو رسمي دعوت ورکړي رسما
د دې خو درخواست وکړي وړاندیز وکړي چې یا رسول الله تاسو نور هجرت وکړئ دې ځنه دلته ستاسو نور اوسېدل لازم نه دي ځکه حالات سره خراب دي. مخکې خو مصعب بن عمیر دا خبره هسې هغوی ته کړې وه خو دوی ټولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسما دعوت ورکړی او بلکې بیعت هم همداسې وشو چې موږ به تا تر شا ودرېږو ستا دفاع به کوو هر څه به کوو دا ټولې خبرې هلته تیارې شوې وې نو ضرورت د هغه ته نه و. نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه بعد چې کله دا دعوت بیعت ختم شو خلک هلته لاړو دوی هم لاړه نو صحابه کرامو ته یې پټ ورته ویلې چې هر څوک چې غواړي چې هجرت وکړي نو بس ځانونه دې اماده کوي او بس یو کشېږي داسې خو ډله خو نه شي تللی ځکه مشکله ده. نو تر ټولو نه اولین خلک چې د مکې معظمې نه د هجرت هغه وکړل هغه ام سلمه رضی الله او ابو سلمه دا خاوند دوی دواړه حرکت وکړي خو د دوی ته ډېر مشکلات پیدا شو. کله چې د مکې نه وتل په دې وخت کې خلک راغله مشرکین ورته راغله. ابو سلمه ته ورته وایي چې سته خو صحیح ده لیونی ته پوهېږې او دا سر دې پوهېږي چې څه کوي هغه کوي خو ښځه موږ د سره نه پرېږدو دا ښځه نه شي کېدلی دا به نه چې در سره دا موږ نه شي کولی. بس ښځه یې تېنستانه کړه سره د ماشومه او ابو سلمه غریب یوازې تناب مسبوق باندې سور شو ایسته لاړو. ښځه یې راوستله ښځه د ابو جهل د قوم او د دې خسرګنۍ تر هغه تر منځ دلته مسله شوه. ابو سلمه چې کوم یو د یو قبیلې سړی و دا ښځه د بلې قبیلې سره و ښځې قبیلې وله راغله ښځې خپل ځان سره بوتله او دا هغه چې وه د ماشوم یې د بلې قبیلې د ابو سلمه ته قبیلې ځان سره بوتلو. نو بس دوه ماشوم او مور او زوی سره جدا کړه. یو کاله پورې ام سلمه رضی الله تعالی عنها همداسې په هغه کې ځورېدله او بالاخره به وخت داسې راغی چې خلکو عثمان بن طلحه په نامه یو سړی و هغه به مدینې منورې ته راورسول. یو کال دی به بیچاره د خپله روایت دا دی چې ما به هره ورځ چې راوتم ژړل به مې چې خاوند خو مې خاوند لاړلو او بچی مې چې کوم یو هغه هم رانه خلکو واخیستو هغې نه مې زه جدا کړم خو اخر دې سړي را باندې زه یو چې ولیدم چې ژاړم ما باندې زړه وسو بیا ځان سره مدینې ته بوتلم چې مدینې ته نږدې کړه زه یې خوښه کړم او دی بېرته رانه لاړم ځکه چې هلته خو بیا دی یېرېدلو یا به یېرېدلو یا به ضرورت نه و تاسې خاص. نو دا اولین کسان وو او د دې نه وروسته ورو ورو حضرت حمزه یو څه کسانو سره برابر شو. بیا وروسته پورې حضرت عمر فاروق امام بخاري رحمت الله علیه روایت دا دی چې کله چې عمر فاروق هغه کولو هجرت نو 20 کسان ورسره یو ځای مدینې منورې ته راورسته. امام طبراني امام بیهقي رحمت الله علیه دواړو په خپلو کتابونو او سیرت کتابونو هم دا روایت راخیستی دی چې حضرت عمر چې کله هجرت کولو نو هجرت یې داسې وکړه چې کور ته لاړو کور کې غسل وکړي جامې بدلې کړې بیا توره او نیزه او غشي او دا شیان ټول برابر کړه هر څه خوراک څښاک چې ته لاره کې برابرېدو دا ښه په طبع باندې برابر کړو. بیا راغی بیت الله شریف نه و چکره ولګول وشاوته او بیا په مقام ابراهیم کې لمونځ وکړي او د لمانځه نه بعد بیا دا نیزه په لاس کې ونیوله غشي شاته اچولې او تورې هم مغه کړله او راغی هلته خو د هر چا موږ مخکې درسو کې ویلي وو چې د بیت الله شریف په اطراف کې هر خاندان ځان ته یو صوفه یو چوتره موتره جوړه کړې وه دې به کېناسته لکه دا موږ په اطراف خلک ډېره لري یو سوري ته یو ځای جوړ کړی هلته صوفه مو په بیا هغې باندې روزانه کیني بیا شپې خو چې متاخو ته ځي او هغه کې نو دیم دا صوبې به د هر چا ځای معلوم نو وره به هر یو ته به ودرېدو چې ګورئ هر څوک چې غواړي ښځه کونډه شي مورې بوره شي او ماشومان یتیم شي نو دې درې شاته دې ما پسې راشي او بیا به ورته داسې سخت خبرې به یې وکړې بیا به بل ته لاړو بل ته به لاړو بل ته ټول چې دا دلته څومره د خاندانونو خلک ناست د ټولو باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وګرځېد او د هر یو ته ورته ویلې چې دا نور خلک خو ټول پټ داسې لاړو نو بس دا خلک مسلمانان دا کمزوري کوم مسلمانان چې دا خبر شو عمر فاروق په نره باندې دا خبره هجرت کوي نو بس خلک ورپسې شو. امام بخاري چې کوم حدیث را نقل کړی دی چې وایي 20 کسان د عمر فاروق سره ملګري وو هغه دغه دی چې دلته دا کسان چې خبر شو چې عمر فاروق ځي نو بس دا کوم کسان چې یېرېدل په لاره کې واضح خو مشکله وي 420 کیلومتره فاصله ده او ټوله وچه کلکه ده دا اوس وچه کلکه ده هغې وخت کې به خدای پوهېږي څه حال به و نو دا خلک 20 کسانو سره یو ځای شو سم نرغوندې لاړ روان شو. حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت ته وایي چې دا ټول خلک چې د مونږ څومره هجرت کړی پټم کړی دی تر ما او تر رسول الله صلی الله علیه وسلم او تر بله پورې خو یوازې عمر فاروق داسې و چې سم په ډاګه داسې نرغوندې هجرت یې وکړی نو 20 کسان ورسره ولاړه قبا ته ځان ورسولو.
دې نه داسې ورو تله بالاخره داسې وخت راغی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په مکه معظمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق او حضرت علی نه څوک پاتې نه شو. دا نور څه چې په اصطلاح سره مشهور خلک دا ټول لاړه، داسې خلک پاتې شو چې هغوی یا د هجرت وسه نه لرله یا د هجرت هغې نه و هغې وخت کې کمزوري او غریبانان نابلده یا به غلامانو یا به خدمتګارانو داسې خلک پاتې شو. خو په مشهورو صحابه کرامو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا دوه پاتې شو، یو خپل رسول پاک صلی الله علیه وسلم او یو ابوبکر صدیق، یو حضرت علی کرم الله وجهه. نو ابوبکر صدیق راغی، دا بخاري حدیث دی چې ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی چې یا رسول الله دا خلک خو یو پیس پکوي، نو که ستاسو اجازت یې زه به هم هجرت وکړم او زه به هم لاړ شم. نو بیا چې تاسو ځکه تاسو خو امر تابع چې الله پاک تاسو ته څه حکم کوي، خو ما ته که اجازه وي نو بس زه به لاړ شم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې علی رسلک ته پاتې شه. ولې؟ نو ورته ویل چې کیدای شي ما ته الله عز وجل اجازت دی هجرت وکړي، ځکه حالات هم داسې معلومیږي د حالاتونه. نو بیا به دواړه ملګري شو. نو رسول الله او ابوبکر صدیق ډېر زیات خوشحاله شو چې دا خو به ډېر غټ خبره شي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په سفر کې ملګری شم. نو دا خو دې نه غټه خبره، خو نوره یې نه رښتیا واقعیت خبره دا ده. او دې خبرې وزن سړي ته دلته معلومیږي. حضرت عمر فاروق یو ځل حضرت ابوبکر صدیق ته ورته وایي چې ګوره ابوبکر، خو حضرت عمر هم ګوره په دې امت کې دویمه درجه سړی دی. نو دی ورته وایي حضرت ابوبکر صدیق ته وایي چې ابوبکر راځه ما ورته یو هغه سره وکړو، معامله سره وکړو. هغه وایي څه؟ وایي ته داسې وکړه دا زما د ټول عمر عبادت چې څومره ما کړی دا ستا، او صرف ستا د غار حرا شپې چې کوم یو دي د هغې یوې شپې عبادت ما ته راکړه. هغه ثواب چې تا ته هلته الله پاک کوم درکوي د هغه په مقابل کې هغه ثواب ما ته راکړه، دا زما د ټول عمر ثواب ستا. اوس یې تاسو وسنجوئ چې د امت دویم شخصیت دا ټول اعمال د یوې شپې په مقابل کې ورکولو ته آماده کېږي. نو تاسو پوه شئ چې دا به څومره غټه خبره وي، څومره غټه خبره وي. نو ځکه د ابوبکر صدیق دا د خوشحالۍ خبره اصلي دا هغه په دې پوهېدلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرافقت او ملګرتیا او یوځایوالی همسفري څومره غټه خبره ده. او بیا په کتاب الله کې عظیم کتاب کې دا باقاعده اذ قال لصاحب یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، خپل ملګري ته ورته ویل چې ویرېږه ما او الله دې موږ سره ملګری دی. نو دلته دا خبره باقاعده د ابوبکر صدیق دلته یاده شوه چې صاحب او صحابیت د همدغه آیات نه ثابت شوی دی ابوبکر صدیق. نو دا هغه ورته وکړه، بس خوشحاله شو. نو بیا ابوبکر صدیق یو کار وکړ، دوه اوښې واخیستې، دوه اوښانې واخیستې او بس د هغه کې بیا پرېښولې د پاڼو ماڼو د شیانو کې چې لږ هغې وخت د سفر، ځکه سفر ډېر و 420 کیلومتره شاوخوا دونه سفر و، بس د خطر سفر و، د هغه سفر و. نو دې ته دا دوه اوښانې واخیستې او دا دوه اوښانې د ونو او د ځنګل کې خوشې کړې چې بس دلته به څریږي او لږ به ښې شي، تکړه به شي، نو بیا به سفر کې به کومک را سره وشي. نو هغه برابرې کړې. دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله پاک د حکم انتظار استلو. د انبیاء علیه السلام یو خبره دا ده، د هغوی حیثیت او شان دا ده چې تر څو الله پاک ورته اجازت نه وي کړی، تر هغه پیغمبر ته اجازت د هجرت نشته، په خپل سر هغه نشي کولی، هجرت نشي کولی. تاسو خیال سوره یونس موږ تاسو قرآن اسمان کې باقاعده یو غټ سورت دی، په دې کې د یونس علیه السلام قصه راغلې ده. یونس علیه السلام راغی خپل قوم ته او قوم کې تبلیغ وکړي، اخر خبره دې ته راورسېده د خلکو سوچه انکار وکړي، بس نه یې منو او که سمیږي نه بس وژنو دې خبره دې ته ورسېده. بس الله پاک یونس علیه السلام ته ورته وایي چې بس ته نور خبره خلاصه شوه، بس 3 ورځې بعد به په دې خلکو عذاب راشي، 3 ورځې وخت دی او 3 ورځې بعد به دې خلکو باندې عذاب راشي. بس یونس علیه السلام دا خبره ورته وکړه، الله پاک وایي ورته وکړه چې 3 ورځې بعد به دې قوم باندې عذاب راځي. نو یونس علیه السلام یو کار وکړ چې کله دا 3 ورځې پوره کېدې نږدې کېدې سړی د شپې په شپې باندې قوم نه ووتو چې عذاب پرې راځي، نو ما دلته ضرورت شي بس ښې سپکې کړې ووتلو. نو لاړو یو کښتۍ کې سور شو او دا کښتۍ توفاني شوه. چې توفاني شوه
نو د کشتۍ ملاح چې کوم یو دغه کمانډر چې ورته وایي ده ویلې چې دا کشتۍ هسې نه هغه کېږي، خامخا به دې کې داسې یو څوک ناست دی چې هغه د خپل بادار نه راتښتېدلی دی، کوم غلام ناست دی چې د بادار نه راتښتېدلی دی. یونس علیه السلام په زړه وخوړل او چې همدا زه یم، پچه واچوله. چې پچه واچوله یونس علیه السلام وختل. یونس علیه السلام خپل بادار د اجازې نه زه راتښتېدلی یم، رښتیا خبره شته. هغه ته ماته نه وویلې چې ته وځه. نو بس ایسته راویښسته په دې دریاب کې خطا کې، او چې څنګه وغورځو دې اوبو ته کشتۍ روغه جوړه شوه. دا د الله پاک امتحان و. نو هلته تیار یو ماهي الله عز وجل حکم ورته کړی و چې لاړ شه د کشتۍ په خوا کې روان اوسه، او چې کله دی وغورځولو بس خو یې ویل چې روغ تېروې. ګوره داسې نه چې څه کشه بګیر ورسره وکړي، نه، تا صرف ستا ګېډه به د دې دپاره د اوسېدلو ځای یي، نور تا وظیفه نشته، بس صرف ګېډه کې وساته، نور کار زمونږ دی، انتظام زمونږ دی. بس چې څنګه وروغورځول بس ماهي خو یې تېر کړې، بس ګېډې ته یې ورسېدلو. هلته چې کله یونس علیه السلام پوه شو توته په تیاره ورخطا شو چې کار خراب شو. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس همدی ورتو څلوېښت ورځې الله پاک عز وجل دی په دې ماهي په ګېډه کې وساتلو. او چې څلوېښت ورځې پوره شوې نو بیا ماهي ته امر وکړه چې راوځه ساحل ته، او د یو سوري لاندې چې ونه وه. ځینې مفسرینو لیکلي چې من شجرة من یقطین، یعنې د کدو ونه وه، د دې لاندې پاڼې وي او د دې پاڼو لاندې واچولو، ځکه دا څلوېښت ورځې نه لمر لیدلی و، نه سپوږمۍ لیدلی و، نه هغه لیدلی و، خو داسې ماهي په ګېډه کې شپې کړې. هسې الله پاک ژوندی پاتې کړی و که نه. هلته د اکسیجن او د شیانو مسله مشکلات دي که نه هلته هغه کې، نو دا ټول شی انتظام الله پاک خپله کړی و. نو ځکه د انبیا علیه السلام اصول دا دی. هلته چې دی راووتلو قوم چې کله د عذاب آثار ولید، ورېځې او دا شیان دا تاو شو په دې کلو باندې، نو بس منډه کړې یونس علیه السلام پسې. یونس علیه السلام پیدا کې ورته وایي چې خدای په جهاد باندې شیخ خو رښتیا شو دا، نو ته الله ته عذر وکړه چې هغه چې ورغه چې ګوري سړی نشته منډې را منډې وایي لټول ټول سړی خو په هغه کې اوبو کې غورځول شوی و، ماهي خوړلی و، نو چې ټول دریاب ځمکه اسماني پسې کتلې پیدا کېدله، ځکه نو ماهي په ګېډه کې و. نو هغه پټ و. بس دې خلکو یو دم چغې کړې، دا ټول خلک راووته، ماشومان او ښځې، حتی څاروي او حیوانات ټول راوستل، زنده سر یې ټول راوستې او دښتې ته چغې کړې. بس الله پاک ته عذر زارۍ شروع کړې چې بس مونږ بد کړي، مونږ دا کړي، مونږ هغه کړي ده. بس الله پاک رحم راباندې وکړه، بس الله پاک عذاب ترې نه لرې کړي. مونږ ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د اذن او د اجازې په تمه و چې تر څو پرې هغه اجازه ورته وکړي او بیا د هجرت وکړي. او مخکې موږ د یونس علیه السلام قصې ته هم اشاره وکړه چې انبیا علیه السلام یو هغه دا دی چې هغوی بغیر د هغه نه چې تر څو الله پاک اجازه نه وي ورته کړې تر هغه به دوی نه ځي، ځکه چې دا د الله پاک د امر تابع دي. نو د دې نه بعد چې کله نور صحابه کرام تقریبا ټول لاړه، صرف حضرت علی کرم وجهه او ابوبکر صدیق پاتې شول او رسول الله صلی پاتې شو. نو دې نه بعد دا خلک پوه شو د مشرکین د مکې چې دا خلک ورځ په ورځ باندې وځي، دا منطقه پرېږدي، او که دوی مدینې ته لاړل او په مدینه کې دې نه هم خبر و چې هلته زیاتو کسانو ایمان راوړی دی او ایمان یې هغه کړی، نو په دې خاطر دې هم په تشویش کې و چې داسې نه چې هلته لاړ شي او بس هلته موږ ته لانجه او داسې تکلیف او دا مصیبت پېښ کړي. نو ځکه دا هم یو دوی سره یو خبره وه چې داسې نه چې هلته لاړ شي به هلته هغه وکړي. نو ځکه د سفر میاشتې په 20 تاریخ د پنجشنبې ورځ وه، نو دوی ټول سردارانو مشرانو دا ټول خلک خبر کړه چې بس راشئ چې سره کینو خبره سره وکړو، ځکه چې دې مخه نیول اوس پکار دي. نو ټول سرداران چې څونه مهم کسان و دی ټول راوغوښته، خو د بني هاشم نه څوک خبر نه کړ، بني مطلب نه، ځکه چې هغوی خو د رسول الله صلی تر شا ولاړ وو، دا نور قبیلې او کورنۍ خاندانونه ټول را خبر شو راغله. نو دوی چې کله د دارالندوه دروازې ته راورسېده چې ګوري یو سړی ډېر ښه دنګ او ښه قواره او ښه باډۍ او ښه لباس او ښه هغه یې اغوستی او په لاره کې ولاړ دی، نو خلک تعجب وکړي چا نه جدوی ته څوک یې؟ وایي زه نجدي شیخ یم او د نجد سردار یم، راغلی یم، زه خبر شوی چې تاسو داسې څه مشوره لرئ، نو زه هم د دې مشورې په خاطر باندې راغلم دلته. ما وایي چې زه هم تاسو سره کښېنم وګورم چې دلته څه کېږي. نو خیر ټول ننوته، دروازې یې کړکۍ هر څه یې بند کړه، پیرهداران یې ودرول چې هېچ چا ته به اجازه نه ورکړه چې
داخل ته راننوځي چې د خبرې افشا نه شي. ډېره مهمه خبره وه د یو چا د قتل او بیا د داسې یو سړي د شخصیت قتل چې خلک د ډېر دوی ته پېژندو چې دا دغسې یو شخصیت او داسې یو ذات دی. خو سره د دې دا مسله په ضد او په کینه او په عناد او په دا شیان باندې واړوله چې عرب بس دوی دا بلل چې دا باید ووژلی شي. نو یو سړی پکې جګ شو وویلی چې راځئ داسې وکړو چې پښې او لاسونه ورته وتړو، یو اطاق یې بیا هغه کړو، دروازه به پسې قلف کړو، بس دلته به پروت وي چې څه کېږي. بس دا یې ښه طریقه ده. نو دا نجدي شیخ چې د اصل ابلیس و، ده ورته ویلي چې نه دا خو ناکام پروګرام دی او دی داسې پیروان او داسې هغه لري چې متابعین لري چې هغوی به ځان مړ کوي او دی به خلاصوي. بیا یو بل جوک شو، هغه ویلی چې داسې به وکړو چې دی به په پښې او لاسونه به وتړو، په یو اوښه باندې به سور کړو او دې جزیرة العرب دې دښتې به ورخوش کړي، خپله پکې مړ کېږي. نو بیا دې نجدي شیخ ویلی چې نه دا نه کېږي، ځکه دا ساحر او جادوګر دی چې دا ونې او تیږې او غاړې او ډبرې ټولې به در پسې راجګې کړي او بس هغه به هم کړي او پیروان به خبر شي، پسې را به شي خلاص به کړي. نو فرعون د دې امت ابو جهل پورته شو، ویلی چې ما په ذهن کې یو مسله ګرځي، هغه دا ده چې که موږ د هرې کورنۍ نه او د هر خاندان نه داسې وکړو چې یو تکړه ځوان راغږو چې په توره او په نیزه او په هر شي کې ښه مهارت ولري او دا برابر کړو او د شپې چې کله د تیاره شي موږ د کور معاشره کړو، د اسیم د شپې هغه ته راوځي، لمانځه ته راوځي او چې کله د دروازې نه راووتو بس د کوڅه کې به یې حصار کړو، اسیم تیاره ده څه معلومیږي خو نه، بس یو دم به د خلک شروع پې ورکړي، کپله به یې کېست به نو مدۍ معلوم شي. که مدۍ معلوم شو نو د ټولو خلکو سره زور نه رسېږي. طبیعي خبره دا ده چې دوی به دیت اخلي او دیت به موږ ورکوو، هېڅ مسله نشته په دې دیت کې. بس فیصله یې په همدې وکړه چې همدا خبره ده، نن د جمعې شپه بېګاله چې کومه ده دا پروګرام باندې کوو. 12 کسه مشران ابو جهل، ابو سفیان او عتبه دا مشران چې دی د دې دپاره تعین کړه چې د دې اپریشن او د دې عملیاتو او د دې چاپې انتظام او هغه په غاړه واخلي چې خامخا څه غلطي ملتي پکې ونه شي او دلته ټول د قوم د خبرې ته متوجه اوسي چې داسې یو کار ونه شي چې هغه موږ او تاسو په تاوان تمام شي. نو دا 12 کسان صرف لکه د صاحب منصب او د هغه په شان باندې پلان جوړونکي عملي کوونکي او دا نور ځوانان یې دې لپاره کړو. بس دوی دا پروګرام وتړلو چې کله دا پروګرام جوړ کړي بس الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام راولېږلو چې ورشه ورته وایي چې نور تاته د هجرت اجازه شته، ځکه ستا نور دوی د قتل پروګرام جوړ کړی دی او تا وژني، بس نور ته پروګرام جوړ کړه. نو د غرمې په وخت کې دا د سمبولې 12 غالبا او د سپتمبر میاشتو ګرمي هلته ډېره زیاته وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غرمه کې چې ښه ګرمي وه بس صدر مبارک په سر باندې راواچولم، داسې لاړو د ابوبکر صدیق پورته. د بخاري حدیث دی، عایشه بیبي د دې راوي ده، وایي چې مونږ د کور هغه ته ناست وو، دروازه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لرې نه معلوم شو چې څادر یې په سر اچولی. نو چا ابوبکر صدیق ته ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی او دا وخت د ده د راتګ نه دی. نو ابوبکر صدیق دستي ور منډه کړه چې ما مور و پلار یې درنه قربان شي، څنګه یا رسول الله په داسې وخت کې ته راغلته، خو ده خو نه راتلې، ځکه وایي چې دا به سهار یا مازدیګر راتلو، هره ورځ یو ځل خامخا راتلو او یا به سهار راتلو یا به مازدیګر راتلو، په داسې وخت کې نه راتلو. نو هغه چې را نږدې شو بس ورته ویل که دلته څوک داسې غیر خلک یې هغه لري که ډېره مهمه مسله ده. نو هغه ورته وایي چې یو ستا مېرمن ده، یو ستا خینه ده، اسمار د نور خو څوک دلته نشته، بس دا 2 کسان دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته ورته ویل چې ما ته الله پاک اجازت راکړه او نن شپه به د دې منطقې نه وځو، د مکې معظمې نه به ځو، نو ته د انتظام برابر کړه. هغوی ابوبکر صدیق خو اسیم 2 اوښانې اخیستې وې او هغې دستي عبدالله بن اوریقت په نامه باندې یو مشرک و، ایمان یې لا نه و راوړی، ده سره یې مخکې نه خبره خلاصه کړې وه چې داسې موږ یو سفر لوري، د سفر کې موږ سره تامکاري کړي، ځکه هغه په دې ناشنا لارو باندې ډېر بلد و. ورته چې بالکل صحیح څه خبره نشته. نو دا 2 اوښانې دستي هلته هغه ته وسپارلې چې دا به در سره وي چې کله موږ درته خبر راکړې چې فلانکي ځای ته راشم هلته به ته راشې. حضرت اسماء مشر لور ته ورته ویلې چې ته به د ډوډۍ او د خوراک انتظام کوې. د ده کشر بل زوی چې عبدالله بن ابوبکر ده ته ورته ویل، دا نو تنکیه ځوان خو په خبره ښه هوښیار پوهېدلو، ده ته ورته ویل چې ته به په مکه کې روزانه اوسېږې د ورځې او چې کله ماښام تیاره شي نو بیا به موږ ته غریسه ورته راځي او هغې ځای کې به موږ ته معلومات راکوي. او عبدالله عامر بن فحیره رضی الله عنه چې د حضرت ابوبکر صدیق شپون و، هغه ته ورته ویل چې دا ته به رمه او دا میږې او وزې او دا شیان چې دا به ماښام په هغه لار باندې راولي چې په کومه لار باندې عبدالله مونږ ته راځي چې قدمونه او دا شیان ختم شي، ځکه چې لانجه پیدا نه شي، په دې خاطر باندې کار دی. نو دا انتظام ټول برابر کې مکمل نظام شو چې
نو دې ته منتظر وو چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې راشي او بیا د دې نه وځي. نو انشاءالله دې متباقي هغه چې کوم یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت هغه اصلي هغه چې کوم یو دی او انشاءالله په 14 درس کې موږ وړاندې کوو. او اوس همدونه درس پسته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.